سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راشد خان هم د بیگ باش لیگ په نیمایي کې پرېښوده. استرالیا د افغانستان سره یو ورځنۍ لوبې لغوه کړې دي. سبب یې دا ښودل شوی دی. د 2023م کال د 14م پړاو آسیايي جام سیالیو د ترسره کولو نیټه معلومه شوې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. راشد خان هم د بیگ باش لیگ په نیمایي کې پرېښوده. په روان بیگ باش لیگ کې راشد خان دغه لیگ په نیمایي کې پرېښوده. د لومړي فصل لپاره د ایم ای کیپ تاوان لوبډلې سره یو ځای شي. افغان ستوری راشد خان به د سویل افریقا په لومړي فصل کې د ایم ای کیپ تاوان لوبډلې مشري هم په غاړه لري. د سې شنبې په ورځ به د جنوري په 10مه نیټه د فصل په لومړۍ لوبه کې د پارالایز لوبډلې سره به مخ شي. راشد خان د بیگ باش لیگ په تیر فصل شپږو فصلونو کې د ادلېټ لوبډلې کلیدي لوبغاړی و، خو هغه اوس له مینوالو سره ژمنه وکړه چې په راتلونکي فصل کې به له دغې لوبډلې سره لوبې ته دوام وکړي. راشد خان وویل زه به خامخا په راتلونکي فصل کې بیرته دې لوبډلې ته راځم. زه خپل ځان له بلې لوبډلې سره نه وینم. تر څو چې بیگ باش کې لوبېږم نو سټرایکرز به زما لومړی انتخاب وي. په عین حال کې د استرالیا ټیسټ کرکټرانو الکس ګیری او تریوس هیډا ته اجازه ورکړل شوه چې د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9مه سټرایکرز لوبډلې سره یو ځای شي. استرالیا د افغانستان سره یو ورځنۍ لوبې لغوه کړې دي. سبب یې دا ښودل شوی دی. د کرکټ ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې په لوی احتمال سره د افغانستان سره ټاکل شوې ورځنۍ لوبې نه ترسره کوي. د کرکټ نړیواله شورا له لوري د ټاکل شوې لوبو په اساس افغانستان او استرالیا به د مارچ په میاشت کې د 3 ورځنۍ لوبې ترسره کولې. خو اوس ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې د استرالیا کرکټ بورډ د اخلاقي کمیسیون نوی ټاکل شوی مشر پریکړه کړې ده چې افغانستان سره به دا لوبې د اخلاقي ارزښتونو له کبله نه ترسره کوي. د کرکټ مبصرین وایي د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ډیر افراطي چلند کوي او د افغانستان کرکټ ته زیان رسوي او د پرمختګ مخه یې نیسي. په افغانستان کې د وروستي تحول وروسته استرالیا د افغانستان کرکټ د ملي ټیم سره لوبې لغوه کړې دي. سبب یې دا و چې نوی تحول سره د نجونو د کرکټ په وړاندې بندیزونه لګېدلي دي. اوس بیا کیدای شي چې د استرالیا د فضل الحق فاروقي د قضیې له کبله دا لوبې لغوه شوې وي. د کرکټ مبصرین وایي د افغانستان د کرکټ ادارې او عام خلک هڅه کوي چې کرکټ سیاسي یا فردي حالت او غلطیو څخه لرې وساتي، خو د استرالیا کرکټ بیا مستقیما د افغانستان کرکټ هدف ګرځوي او ځپي یې. د 2023م کال د 14م پړاو آسیا جام سیالیو د ترسره کولو نیټه معلومه شوه. د کرکټ آسیايي شورا اعلان وکړ چې 14م پړاو آسیا جام سیالیو په 50 اوریز فارمټ په روان کال کې د 2023م کال د سپتمبر میاشتې کې ترسره شي. یاد 14م پړاو آسیا جام سیالۍ به د سپتمبر میاشتې له 2مې پیل تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي چې ټوټال 14 ورځې به دوام وکړي. دا ځلې لوبډلې د تل په څېر په 2 ګروپونو ویشل شوي دي، د ای او بی، چې په ای ګروپ کې د هند، پاکستان او دریم لوبډلې په 2مې درجې هیواد له منځه څخه د کوالیفای روند څخه لاره پیدا کوي، چې په بی ګروپ کې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې قرار لري چې د دواړو ګروپونو څخه به د سره 2 لوبډلې څلور غوره پړاو ته لاره پیدا کوي. دا ځلې باید قوي لوبډله تیار کړو. بنګلادیش او سریلانکا مو مخکې هم مات کړي دي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.